بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه دلته یو سټوپا راته چاښولې ده چې یاره زموږ د علاقه کې د سلامپور نه لږ لاندې دې ځای کې یو سټوپا هم ده. خلک ورته ګمبد هم ویلی شي او یو ډېره غټه هسټري لري سټوپا، چې دا د یو ریلیجن مطلب د یو مذهب سره د دې لینک دی. نو فلحال یې زه ګورم که ګاډی وي نو ګاډي کې به ځم، او که ګاډی نه وي نو موټر سایکل ولاړ دی بیا به په هغې ځم. ګاډی نشته، ځمه چې جیکټ ور واچوم ځکه چې موټر سایکل به پلار مې نه راپټ کړم په موټر سایکل کارېږي. زما یو تره زوی دی هلته ولاړ یم، که یې هغه هم ځان سره بوځم. دا زما تره زوی دی ښه، دی یو کار کوي اوس یې په خپله ووي او دی مې هم ځان سره روان کړی ځو سټوپې له. سمي سټوپې باره کې درته پته شته که نه؟ یار دې سټوپې باره کې هېڅ علم نشته. زه خبره باندې بس ټایم سټوپه چې کوم دی که نه، دا یو څنګه چې زموږ د مسلمانانو لپاره جومات دي که نه، نو داسې به بودیست چې کوم دي، کوم چې بودیزم فالو کوي، هغو به تلو سټوپې ته. چې بود دا کله وفات شو نو خو یو ډېر ریلیجیس انسان و، نو بیا خلکو یې چې یاره موږ به اوس خپل هغه پریچینګ او عبادت څنګه کوو. نو دا چې کوم هغه سېزلی شوی و د هغه چې کوم یایري وي نو هغه یې په هر ځای کې داسې یو سټوپه جوړه کړه، او په سوات کې تقریبا 200 داسې ارکیالوجیکل سایټس دي چې هغه د بودیزم سره تعلق لري. اوس ما وګیا هلته کې مونږ پروګرام ته تللي وو چې کوم بین ځای دی که نه، نو هغو کې دا خبره ما کسانو هلته کوله کوم چې هلته کې چوکیدار و. هغه وایي چې په دې غر کې یو کیو هم دی سوری. اوس پته نشته چې په دې خبرې کې حقیقت شته که نشته. بودا چې کوم په خپله یو ډېر زیات عبادتګار انسان او ویل کېږي چې کله هغه وفات شو نو د هغه چې کوم ایره وه چې اوس هغه یې په 80,000 پیسز ته هغه ډیوایډ کړه او هغه یې په دې سټوپو کې بیا ور واچوله. مطلب څومره چې تاسو سټوپې وینئ نو په دې کې د بودا د دې دغه چې دا سټوپه ده نو خامخا یار ته تقریبا دا 15,000 کاله مخکینی تاریخ دی. دا خو لا اوس ښه ده چې ولاړه ده. زموږ خو چې کوم دی اوسني کورونه جوړ کړه 100 کاله هم پوره ټایم نه لري. دې ته وینه په دې کې ویلی شي چې مطلب په دې کې بدن دا چې کوم دی د بودا چې کوم هغه څه ورته وایي په اردو کې واستیا چې کوم دنیا کې چې کوم دی په دې باندې دا سټوپې جوړې شوي دي. یاره دا چې کوم دی زما خیال دی دا داسې انډسکور دی ځکه چې دا د چا سره هم نه دی، او هغه اخوا بدکړې غلیګې سایډ والا چې دي نو په هغې خو ښه برابر کسان ولاړ دي که نه، لکه هلته د بودیزم ډېر زیات اثار قدیم چې کوم دی موندلی کېږي. ښه دا سټوپه ده بر ورته ختل کېږي چېرته بودا پکې بره نه وي ناست، وایي چې ستا په دیره راونه وګوره په کومه طریقې راچوته کړي، او صرف مطلب ګټې په دې وخت کې چې کوم دی ګټه او خټه سیمټ خو نه و که نه، په خټه یې لاندې ډیزاین وګوره دغه ته بیسټ ډیزاین کوم دی لکه دا اودس دي لکه په سیمټو چې کړي که نه. چې دا بس او بودیزم په نن سبا وخت کې په دنیا کې 4م داسې غټ ریلیجن دی. لول اسلام، کرسچینټي، د هندویزم نه بعد بودیزم چې کوم دی. ما د ډاکټر نایک یو بیان اورېدو که نه، هغه وایي چې مطلب بودیست چې کوم دی دا اګنوسټیک دی، مطلب دا ایتیست هم نه دی، بعضې نه په خدای نه په هېڅ هم یقین نه کوي، او بعضې هغه په دې بوتانو موتانو او په نورو په دې یقین کوي، او دوی وایي داسې دي چې مطلب دیو د خدای نه انکار نه کوي او په دې نورو یقین نه کوي. په دې منځ کې د دې وایي ته اګنوسټیک ویلی کېږي.
خلک یې د لاندې نه ویني او موږ ورته بر ورخیږو ولکه دا خو ډېر خطرناک ځای دی Cuidado, cuidado. کنه یار لاندې تللی ارشده لاندې تللی دی کوزي نه کوزي دا خو نه دې ته یو قسم پړوی دی پړوی دی که نه دا یې خو لاندې تللی دا خو دغه دی که څه کمره غوندې کې ځای دی دننه ګوره داسې پاخو هم دلې دا در ډېر روان دا وینې سمي دا ښه دی چې راوختو بلا سه یو ډسکور کړل ښه دا د بوتیسټو چې کوم دی یو ارکیالوجیکل سایټ دی او دا دی کوم سایټ ته دی سلامپور مرغزار سایټ ته په سوات کې دا ویو تاسو وینئ دې ځای ته خاص کر څه ورته وایي سمي نیلګوډن ورته وایي دلته یو ډنډ و نو د هغې په نوم دا ځای مشهور دی او د نیلګوډن نه چې داسې په دې فل راواوړئ دې خوا بره چې کوم دی دا سټوپه ده او په دې سټوپې کې دا موږ تاسو وښو لاندې دغه ځای پته نشته چې کمره ده والله زه خو تیارېږم داسې نه چې راکاږي په کته نه از لارې ورانه که نه کوشي به وه